بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول زرديت أبوي السفهاء كمقلان بوقفان من الناس دخلكنا ما ولاهم سشيوار والديلرا يعني ذا صحابة عن قبلتهم لقبلي ددينا التي هغا كانوا چديو عليها هغيتا مخگر زون کی. قل تورتوا لله المشرق خاص دا الله په اختیار کې مشرق دے والمغرب او مغرب دے. يهدي رسي من يشاء چادر چ اواری الى صراط مستقيم لار نیغتا. وكذلك ام دا قشانتی جعلناكم منگر زول ستاسی امتن یو امت وسطن غورا لتكونوا د دې لپاره چې تاسو شئ شهداء بیان کوونکی یا گواهی ورکوونکی علی الناس په خلکو باندې ويكون الرسول او شبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیکم تاسو ته شهیدا بیان کوونکی یا علیکم په تاسو باندې شهیدا گواهی ورکوونکی. وما جعلنا القبلة او منغننا غرزول قبلة التي هغا قبلة كنت جتوي عليها پهغي باندې الا مگر لنعلم د دې لپاره چې منګه ښکارا کو ايده شمانم بګشيره كنت معنا چتي وس عليها پهغي باندې الا مگر لنعلم د دې لپاره چې منګه ښکارا کو من هغه شال يتبع الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر ممن د هغه شان ينقلبو چې اوړي على عقبيه په خپل پوندو باندې وان كانت او یقینا ده لکبیره خامخ ګران دا تبديل د قبله دا مخ کول قبله دا الا مگر ګران نه ده على الذين فهاي کسانو باندې هد الله چې الله وت هدایت کړي وي یا الله مضبوط کړی وي. وما كان الله ند الله پاک ليضيع چې برباد کی چې ضایع کی ایمانکم ایمانون استاسي مراد نه منځونه دي شپارس ولس میشت بیت المقدس ته کړی. وما كان الله ند الله پاک ليضيع چې ضایع کی ایمانکم منځونه استاسي ان الله بشک الله پاک بالناس په خلق باندې لرؤف ډیر مهربان دی رحیم رحم کوونکی دی. قد نرى تقلب وجهك قد نرى یقینا منګوینو تقلب معنا ډیر ګرځول وجهك د مخستا فی السماء فترب د اسمان کې فلنولینک نخام خامن بواړو تعالی قبلتن داس قبلیتا ترضاها چې تبه خوخوي فولت وغرزوا وجهك خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحيث ما كنتم او کم ځای کې چې وای تاسي فولوا وغرزوي تاسي وجوهكم خپل مخونه شطره په طرف د هغه. وان الذين بشكها كسان اوتوا الكتاب چې ورکړی شوی دی کتاب لا يعلمون خامخا پویږي انه الحق چې بشکا دا حق دی من ربهم نه طرفه د رب دینا یعنی دا بدلیدل قبله. وما الله ند الله فاق بغافلنا خبر عما دا غسن يعملون چې دی کوي. ولئن اتيت الذين کچرتا تراوړي هغه کسانو ته اوتل کتابه چې ورکړی شوی دی کتاب بكل آیت هر نخا هر دلیل ما تبعو دی تابداری نکی قبلتک استاد قبله وما انت وتنی بتابعین تابداری کونکه قبلتهم د قبله دی وما بعضهم او ندی بعض دینا بتابعین تابداری کونکه قبلت بعض قبله د بعضو. ولئن اتبعت کچرتا تا تابداری وکړه اهواهم د خواهشات د دی من بعد رستما د اغسنا جاءک چراغل تا من العلم د علمنا انك یقینا ته اذن پدای وخت لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نبی. الذين آتيناهم الكتاب
الذين ها کسان آتیناهم الکتابا چې مونږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یعرفونه پیژني دا پیغمبر کما یعرفونه لکه څنګه چې دی پیژني ابناءهم زامن خپل وان فریقا یقینا یوه ډله منهم د دینا لیکتمون الحق خامخا پټوي حق لره وهم یعلمون او حال دا چې دی پوهیږي په حق باندې الحق حق چې دی من ربک ثابت دی د طرفه د رب ستانه فلا تکونن پس ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه ولکل وجهة د هر چا دپاره وجهة یو طرف دی هو هغه مولیها ګرځونکی دی خپل مخ هغې ته فاستبقوا الخیرات مخکې شئ د یو بل نه وړاندې شئ الخیرات نیکو کارونو ته اینما تکونو کم ځای کې چې تاسو یاستئ یأتی بکم الله رابولی تاسو لره الله پاک جمیعا ټول ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قدرت لرونکی ذات دی ومن حیث خرجتا د کم ځای نه چې ته ووتلې فولې ته وګرځوه وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وانه للحق یقینا دا مخ ګرځول مسجد حرام د الحق خامخا دا حق دی من ربک له طرفه د رب ستانه وما الله بغافل نه د الله تعالی نه خبر عما د هغه څه نه تعملونه چې تاسو یې کوئ ومن حیث خرجتا د کوم ځای نه چې ته ووتلې فولې ته وګرځوه وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحیث ما کنتم او کوم ځای کې چې تاسو وئ فولو نو وګرځوئ وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف د هغې باندې لئلا یکونه د دې لپاره چې نه وي یا پاتې نشي للناس د خلکو دپاره علیکم په تاسو باندې حجة اعتراض یا حجة دلیل الا الذین مگر ها کسان ظلمو چې ظلم یې کړله منهم د دینا هغې به اعتراضونه کوي خو فلا تخشوهم تاسو میرېږئ د هغوی نه واخشوني الله وی زمانه ویرېږئ ولأتم او د دې دپاره چې زه پوره کړم نعمتي خپل نعمت علیکم په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او د دې لپاره چې تاسو هدایت باندې کلک شئ هدایت مونده کوئ کما ارسلنا لکه څنګه چې موږ رالیږلی دی فیکم په تاسو کې رسولا پیغمبر منکم ستاسو د جنس نه یتلو چې لولي علیکم په تاسو باندې آیاتنا زموږ آیاتونه ویزکیکم او پاکوي تاسو لره د غلطو اخلاقونه ویعلمکم الکتاب والحکمه او تعلیم درکوي تاسو ته د قرآن والحکمت او د سنت ویعلمکم او تعلیم درکوي تاسو ته ما د هغه څه لم تکونو چې تاسو نه وئ تعلمونه پوهېدونکي په هغې باندې فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی پس یادوئ ما لره اذکرکم زه به یادوم تاسو لره واشکرو لی شکر وباسئ زما د نعمتونو ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ زما یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو استعینوا امداد حاصل کړئ امداد وغواړئ بالصبر په صبر سره والصلاة او په مونځ سره ان الله بشکل الله پاک چې دی مع الصابرین ملګری د صبرناکو د صبر کوونکو ولا تقولوا تاسو مه ویئ لمن د هغه چا په باره کې یقتلو چې ووژلی سي فی سبیل الله د الله په لاره کې یعنې په جهاد کې اموات مړي یعنې د عامو مړو په شان یې مه ګڼئ بل احیاء بلکې دی ژوندي دي په برزخ کې ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسې نه پوهېږئ ولنبلونکم خامخا موږ امتحان کوو په تاسو باندې یا ازمایش کوو په تاسو باندې بشیئن په څه شي من الخوف د ویرې نه دشمن د طرف نه یره والجوع او د ولږې نه ونقص من الاموال او کموالی د مالونو والانفس او د نفسونو چې دا به کمیږي والثمرات او کموالی د غلو او د میوو
وبشر الصابرین او زیر ورکا صبر کوونکو ته الذين دا صبر کوونکي ها کسان دي اذا اصابتهم ارکلا چې ورسیږي دیته مصیبت تکلیف قالوا دی وای انا لله بشک من خاص د الله د پاره یو و انا او بشک من الیه خاص د الله تعالی ته راجعون راګرځیدون کیو اولئک علیهم اولئکم دا کسان علیهم په دی باندې صلوات شابسه یا برکات دی من ربهم د طرفا د رب د دین و رحمت او رحمت ده صلات نمونه شابسه و اولئکم دا کسان هم المهتدون دی د هدایت والا دی هدایت مندون کی دی ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا د صفا غونډي او د مروه غونډي من شعائر الله د نخو د دین د الله ندی فمن حج البيت چا چې حج کو د بیت الله یا چا چې حج وکړو د بیت الله او اعتمر یې عمره وکړه فلا جناح نشتره گناه علیه په دې باندې ان یطوف چې زرازی بهما د دې دواړو په دې مینس کې ومن تطوع چا چې په خوشحالۍ سره وکړه خیرا نیکی فإن الله بشک الله پاک شاکر قبل انکه د عمل د قدردان دی علیم پویا دی په ارس باندې ان الذين بشکها کسان یکتمون چې پټي ما اغس انزلنا چې موږ نازل کړي دي من البینات د ښکار حکمونه والهدى او د هدایت خبري من بعد رستما د اغسنا بیناه چې موږ وضاحت کړي دي للناس خلق ته فی الكتاب فی کتاب کې اولئکم دا کسان یلعنهم الله لعنت کوي په دې باندې الله پاک ويلعن او لعنت کوي په دې باندې الله عینونا لعنت وینکی ملائک د مومنان دي الا الذين تابوا مگر ها کسان چې توبه وستله واصلحوا او اصلاح د عملونه وکړه وبينوا او بیان وکړه د هغه څه چې سی پټ کړیو دا د مولا توبه ده فاولئکم دا کسان اتوب علیهم الله زبا مهربانی وکم په دی باندې په توبه قبل اول سرا وانا التواب او زو توبه قبل ان کما الرحیم ورحم کون کیم ان الذين كفروا يقينا ها کسان چې کفر کړي دي او ماتوا او مړ شوي دي وهم كفار فداس حال کې چې دی کافرانو اولئکم دا کسان علیهم په دی باندې لعنت الله لعنت الله تعالی ده والملائکه او د ملائکه دی والناس اجمعین او د خلق ټولو خالدین فیها همیشه په هغه کې لا يخفف نبشي سپکول عنهم العذاب د دین عذاب ولا هم ينظرون بدیت مهلت ور کېدل شي یبن دیت نظر کېدل شي د رحمت و الهکم او معبود ساسی اله واحد معبود یو دی لا اله الا هو نشته د حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه الرحمن و مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو کې والارض او د ځمکې کې واختلاف الليل والنهار او په بدلیدو را بدلیدو د شپې او د ورځ کې والفلک التي او کشته هغه تجری چې چلیږي په البحر په دریاب کې بما په هغه سره ينفع الناس چې نفع رسي خلق ته وما او هغه انزل الله جل نازل کړي دي من السماء د اسمان نه طرفنا مما اند ابونا فاحيا پستازکي الله پاک به په هغه سره الارض ازمکا بعد موتها پس د اوچوالي د هغینا وبث او خار کړي دي فيها فهغه کې من كل دابه د هر قسم زند سرنا وتصريف الرياح او په اړولو راړولو د هواګانو کې والسحاب المسخر او ریس تابع کړی شوی بین السماء فمن د اسمان کې والارض او د زمکه کې لآیات هر یو کې لآیات ډیر دلیلونه د توحید د الله پاک دي ډیر دلایل د قدرت د الله پاک دي لقوم د هي قوم د فار یعقلون چې د عقل نه کار اخلي سوچ کوي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه سوق دي يتخذو چنيسي یګانی
من دون الله د الله نما سوا اندادا شریکان یعنی معبودان یحبونهم چې دا غي سره مینه کوي كحب الله پشان د مینې د الله والذین وهاکسان آمنو چې مؤمنان دي ایمان راوړی دی اشد ډیر کلک دی حبا فمینه کې لله خاص د الله د پاره ولو يرى الذين كشرت پویدل هاکسان ظلموا چې ظلم کړي دي اذ يرون العذاب کله چې ویني دی عذاب ان القوه پدې خبره باندې چې بشکا قوت او طاقت لله خاص الله د پاره جميعا ټول وان الله او بشک الله پاک شدید العذاب د سخت عذاب والا د نو شرک بیانوي کړي اذ تبرأ الذين هر کله چې جدا بشي بیزار بشي ها کسان او تبعو چې داغه تابعداري کړي شوی دا من الذين دهای کسانونه اتبعو چې تابعداري کړي دا ورأوا العذاب او دی بوین عذاب وتقطعت او پری بشي بهم پدیبان الاسباب و تعلقات وقال الذين اتبعوا او بویها کسان چې تابعداري کړي دا لو ان لنا کرتن هیرمان دې کې چرته زمونږ د پاره دوباره تل دنیا ته واپسی دنیا ته فنتبرأ ان فنتبرأ ان من ببزار شوی منهم د دینا کما تبرؤوا لکه څنګه چې دی بیزار شلو منا زمنګنا كذلك مدق شانت يريهم خيديت الله والله پاک اعمالهم جزاء د عملون دی حسرات د وجه د افسوسون علیهم په دی باندې وما هم بخارجین او دین دی وتنکی من النار دورنا یا ایها الناس اے خلقو کلو خری مما ده غسنا فی الارض چې پزمکه کې دی حلالا حلال طیبا پاک او مزیدار ولا تتبعوا تاسو مزی خطوات الشیطان په قدمونو د شیطان پسې انه بشک دا شیطان چې دی لکم تاسو لپاره عدو مبین دشمن دی ښکارا انما یقینا یامرکم امر کوي تاسو ته دا شیطان بالسوء په ګناه سره والفحشاء او په بی حیاء سره وان تقولوا او چې تاسو وی علی الله فالله باندې ما اغس لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ یعنی دروغ واذا قيل لهم کله چې ویل شي دیتا اتبعوا تابعداري وکي ما دا اغس انزل الله چې الله نازل کړی دی قران او حدیث قالوا دی وای بل نتبعوا بلکې منګه تابعداري کو ما دا اغس الفینا چې منګه مندل دی علیه پاغه باندې ابا انا خپل مشران یعنی مولین اولو کان اگر چې آباؤهم مشران او مولین دی لا يعقلون چې نه پویدل شیئا په اجبان د دیننا ولا يهتدون او نه په سمل روانو ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ومثل الذين او حال د دعوت کوونکی کافرانو ته ومثل الذين او مثال او حال دای کسانو کفرو چې کوپر کړي دي یعنی دای چې د دعوت کوي کمثل الذي پشان د هغه کس دی د حال د هغه کس دی ينعق چې आवाज کوي بما هغه ست الله يسمع چې ناوري الا نداء الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغا لکه سارو د आवाज کوي سمون بکمون سمون دی چاړاګان دي بکمون سمون دی کان دي بکمون دی چاړاګان دي عمیون دی راندری فهم پس دی چې لا عاقلون سوچ نه کې د عقل نه کار نه علی یا ایها الذين امنوا اید ایمان والاو کلوا خری من طیبات د پاکو ما غسنا رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته واشکروا لله شکر باسي د الله د فارا ان کنتم کو شرط تاسو یست ایاهو خاص هغه لره تعبدون عبادت کوونکی انما حرم یقینا الله تعالی حرام کړی دی علیکم بتاسو باندې المیتة مردارا والدم اوینا بهیدون کی ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر وما او هغسو او هله چې आवाज وکړي شي به په هغه باندې لغیر الله د پاره د نزدېکت د غیر الله فمن اضطر
څوک چې مجبوره کړی شو غیر باغین په داسې حال کې چې نوی طلبګار د مزې ولا عاد او نوی د حد نه تېروتونکی د حد نه تجاوز کوونکی فلا اثم علیه نشته د ګناه په ده ان الله بشک الله پاک غفور بخنه کوونکی دی رحیم رحم کوونکی دی ان الذين يكتمون یقینا ها کسان چې پټي ما اغس انزل الله چې الله نازل کړي دي من الكتاب د کتاب نه ويشترون او دی اخلی به په هغه باندې ثمنا قليلا دنیا لگا اولئک هم دغه کسان ما یاکلون دینا چي فی بطونهم پخپلو گیړو کې الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله او خبرې به ونه کړي د دې سره الله پاک یوم القیامت په ورځ د قیامت کې ولا یزکیهم او نه به پاک کړي لرا ولهم عذاب علیم او لدی لپاره عذاب د علیم دردناک اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الضلالة چې اغستلې دا گمراهی یا غوره کړې دا گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې والعذاب او غوره کړې د عذاب بالمغفرة په بدل د مغفرت او د بخشش کې فما اصبرهم سشي کلک کړي دي د الر علی النار په دی اور باندې یا فما اصبرهم سعجب صبر دی ردی علی النار په اور باندې ذالک دا یعنی دا تیر شوی عذاب بان الله چې بشک الله پاک نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب بالحق د حق د پاره دی به اختلاف وکړو وان الذين اختلفوا یقینا ها کسان چې اختلاف کړي دی فی الكتاب په کتاب کې لفی شقاق خامخا په دشمنی کې بعید لري کې